خدا یو ورور ته پوښتنه کړې ده چې ما دا منښت کړې و که زما د پلانې ښځې سره نکاح وشوه نو زه به ګډه لالوم یو څو ورځې بعد هغه کار الله وکړو خو په دې منښت پوره کولو کې ما ته دا تکلیف و چې اوس زه او ګډه اخله او بیا لالوه نو ما دا سوچ وکړو چې که زه په دغه پیسو باندې څومره پیسې چې په دې ګډ لګي په دې باندې زه غوښه والم او په خلکو یې تقسیم کم نو دا به صحیح او که نه الجواب اول خبره خدای ساتي چې څوک منښت وکړي نو بیا به پوره کوي چې کله به کې د الله بندګي او چې کله به کې ګناه نو بیا به نه پوره کوي من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه چا چې دا منښت وکړي چې د الله بندګي به کوي نو کوي به چا چې د نافرمانۍ په باره کې وکړو نه به کوي امام بخاري د روایت راوړی لکه اوس یو سړي منښت وکړه که دا کار وشو نو زه به سینما کولاومه کولاوي به نه یو سړی منښت وکړه که دا کار وشو نو زه به د پلاني سره خبرې نه کومه نه نشي کولی ټول ګناهونه دي خو دې ورور چې دا کوم کار کړی روا دی اوس دی وایي چې په دغه پیسو زه غوښه اخلم موږ وایو نشي اخیستی په دې سوال کې دا ویلي چې غوښه ډېره ده د هغه غوښې نه چې زه به ګډ واخلم نو سړی به چې تو ته ولي وایي چې نه کېږي حالانکې دا مسله خو واضحه ده چې په منښت کې یو خبره تا منلې د هغې نه غوره ته وړېدی شي کته نشي راتلی خو غوره ته اولېدی شي دا غوره موږ غوره نه ده وجه څه ده دې ځای کې د عبادت حلالول دي او په دې غوښه کې هغه ذبح کول هغه نشته علماء د دغه باره کې دا مسله لیکلې ده د عقیقې او د اختر د قرباني په باره کې که یو سړی دا وایي چې د اختر د قرباني کول غوره دي که نه په دغه پیسو باندې سړی غریبانو سره مرسته وکړي غوره دي څه غوره دي قرباني کول غوره ولې ځکه چې دلته مقصد د وینه تویول دي دا یو عبادت او چې یو سړی منښت وکړي په ده خو بیا واجب شو نو موږ وایو که دی وایي چې زه په یو ګډ کې مثال کې 40 کیلو غوښه ده زه 80 کیلو موږ 80 نه یو نیم سل کیلو راوړه خو نشي کولی ولې نشي کولی ذبح پکې نشته ښه که دی داسې ووایي چې ما منښت کړې ده چې زه به ګډه لالو او اوس مې زړه کېږي چې اوښ حلال کم جایز دي که نه جایز جایز دي ځکه چې دی اوس غوره ته اوړي او په باندې دلیل دی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی چې یو کس راغی جابر روایت دی چې یو کس راغی په رسول الله پسې د فتح مکې په ورځ ویا رسول الله انی نذرت ان فتح الله عليك مکه سبحان الله منښت څومره اشنا کړي وی ما دا منښت کړي ده که الله دا مکه فتح کړه او تاسو له درکړه نه ان اصلي في بيت المقدس زبو فلسطین کې بیت المقدس کې مونږ کوم رسول صلی الله علیه وسلم وتوی صلیها هنا دلته وک دلته کې اشاره کوم جته ده مسجد حرام ته مکه دلته وک ولې ځکه چې مسجد حرام غوره ده سنه مسجد اقصی مسجد اقصی یو سړی منښت وکړو مسجد اقصی کې 2 رکعات کو به د رسول صلی په جمعات کې کولې شي کې نشي کولې شي ولې ځکه چې رسول صلی جمعات مسجد اقصی نه وره خای یو سړی منښت وکړي چې زه په حرم کې 2 رکعات مونږ کوم د رسول صلی په جمعات کې کولې شي نشي کولې ځکه چې مسجد حرام د رسول صلی د جمعات نه غوره دی والله اعلم